بسم الله الرحمن الرحیم. لږ کار لا په اډاب اډیشن کې درته کوم. اول اډاب اډیشن خلاصوم. په اډاب اډیشن کې دا درته ښیم چې دلته په دې کې موږ څه کار کوو، په دې کې موږ څه کار کوی سو، دا څه کار کوي، دا څه کار کوي، دا څه کار کوي، دا درته ښیم. ریکارډ به وکړو لږ. بس دا د دې دپاره چې خالي دا درته وښیم چې دا څه کار کوي، دا څه کار کوي، دا څه کار کوي، دا څه کار. دا خو فیل دی، په دې کې ته شیان را اوپن کوی سې چې ستا په کمپیوټر کې، ستا سره په یو اس بي کې، ستا سره په ایشي کې نعت، تلاوت، بیان شی ستا، دا به خلاص کې هغه ځای ته به ورسې. ګوره دا د کمپیوټر مخ دی، ډیسکټاپ. په دې کې ستا شیان دلته پراته دي، دلته پراته دي، بل ځای پراته دي، چار ځای پراته دي، ته یې راخستی سې. اوس مثال زما شیان دلته پراته دي، رالم دې ته، په دې کې دلته دا شی مې راواخستی، دلته مې راپورته کړي. دا صحیح سو. اوس د دې ټیم څو دی، څو اندازه ټیم لري، هغه یې دا دی 25 ثانیې. یو دا سو. بل اوس دا دلته مې دا نشان ولګاوي، دا چې بیا دی دا ریکارډ داسې سره لرې کوي، داسې ورته ګوره، دا یې بېرته سره جندې کوي. صحیح سو. دا بیا ریکارډ داسې پورته غټوي، لوړ کښته. دا ریکارډ بیرته کښنی کوي. صحیح سو. دا یې پورته غټوي، دا یې کښنی کوي. دا د زوم کار سو. او دا افیکټیز دی چې ته هغه افیکټیز ته ورځې، دا را خلاص که دغه پر ځای. په دې کې ستا مکمل شیان دلته پراته دي، هر شی چې ته غواړې هغه دلته ستا. اوس دا را خلاص که. مثال دا ټون سو، په دې کې دا کلاسیک شیان دي، دا وایي کلاسیک کورس، دا کورس سو، دا ماسټرینګ سو کلاسیک. په دې کې بیا دا ریور سو، دا ډیلای سو، په دې کې کمپریسر سو، او په دې کې ماسټرینګ سو. دا ټول شیان دلته درته ښکاره سو. مثال اول موږ ریور راخو، دلته رالم، ریور یې ووایي، دا دی رالی. بیا موږ ډیلای راخو، دا دراله. کمپریسر راخو، دا دی رالی. ماسټرینګ راخو، دا دی رالی. د دې ځاسه ته په اسانه طریقه هم کار اخیستی سې. یو کار خو په بټنو کې و چې هر شی موږ په بټن کې درولی و، د بټن د لارې سې ته راپورته کوې، او یو دلته د دې ځای سره راپورته کوې. دې افیکټیز بس دا کار وکړي. بس دا سبق هم پر دغه ځای